بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمارونو خویندو، نن درته د الله پاک صفاتی نوم الرافع جل جلاله د دې معنا او خواص ښیم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت ضرور شریکه کړئ. زمارونو خویندو، الرافع جل جلاله دا د الله پاک صفاتی نوم دی. معنی دا نیکانو لره پورته کوونکی. اوس د دې یو څو خواص دي، دغه خواص درته وایم. نمبر 1 خاصیت دا د زمارونو خویندو چې څوک هم د ګل په ورځ یا د جمعې په شپه باندې د ماښام یا د ماسخوتن نه پس 440 فیرې د الرافع د دې وظیفه کوي، نو دته به په مخلوق کې یو رعب نصیب شي. نمبر 2 خاصیت دا د زمارونو خویندو چې څوک هم په نیمه شپه کې یا ماسپښین 100 پیرې د الرافع لولي، نو الله تعالی به د منتخب کړي او مالداره او بېنیازه بشي. نمبر 3 خاصیت دا دی چې څوک هم هر ورځ 100 پیرې د الرافع لولي، نو ان شاء الله د دې چې څه قسمه مراد دی هغه به پوره شي. نمبر 4 خاصیت دا د زمارونو خویندو چې څوک هم د میاشتې په 14مه شپه په نیمه شپه کې 100 پیرې د الرافع لولي، نو الله تعالی به ان شاء الله دته د مخلوق نه بېنیازي او مالداري ورکړي. نمبر 5 خاصیت دا دی چې څوک هم د الرافع 351 پیرې 351 پیرې لولي، نو دی به په مخلوق کې ډیر عزتمن شي. نمبر 6 خاصیت دا دی چې څوک هم 80 پیرې د الرافع لولي، نو د ظالمانو نه به په امن کې وي او د سرکشو خلقو نه به هم محفوظ وي. نو دوستانو، دا د الله پاک صفاتی نوم الرافع جل جلاله د دې معنا او خواص. امید ده چې تاسو به پرې پوه شوئ. دا ویډیو د نورو دوستانو سره د ثواب په نیت ضرور شریکه کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.